وریږي وینه او تقاضا د سړیتوب د تیلو ګوټ دی، تقاضا د سړیتوب د تیلو ګوټ دی چې هر کور کې د ډیوونه وینې څاڅي. د دې په نسبت هغه اشعار چې په لوستونکي د شیرین یوسفزي په هکله د یو ښه غزلګو تاثر پرېږدي هغه نسبتا د موضوعیت خلوخال لري. یعنې یاره تا چېرته د مینې غږ راوکړو، یاره تا چېرته د مینې غږ راوکړو، که په بېرته راواپس مې خپل اواز شو، یاره تا چېرته د مینې غږ راوکړو، که په بېرته راواپس مې خپل اواز شو. او بل شعر دی: ستا په رنګ ځینې سحري دي زړه مې ډک شو، ستا په رنګ ځینې سحري دي زړه مې ډک شو، نه پوهېږم چې حجره که بتخانه ده. ستا په رنګ ځینې سحري دي زړه مې ډک شو، نه پوهېږم چې حجره که بتخانه ده. ما د خپل تمهید کې دا وویل چې د شیرین یوسفزي غزل د روایت سره څه خاص توپیر نه لري. نو دې جملې کې مې ورته د څه خاص رعایتي نمبر یې په دې ورکړي چې زه ګورم چې هغه ځینو ځایونو کې د یوسفزۍ لهجې خواږه او ډیکشن هم غزل ته ورکړي دي چې زه یې په خپل ځان یې د ستاینې جوګه ګڼم. دې سره سره یې د غزل ژبه هم ډېر حیرت انګیزه ده، د ځینو خامیو نه پته درسته ښکاري. دې خامو ته به وروستو ورځو د هغه د شاعري ځینو مخصوصو خوبیو ته اشاره کوم. مثلا که موږ د ماضي د بازیاب هغه فطري تخلیقي جز راواخلو چې د هر یو لوی وړوکي شاعر شعري عمل کې خپل زبردست اثرانګیزه شعوري یا غیر شعوري کردار ترسره کوي، نو موږ به دا ووینو چې د شیرین یوسفزي شاعرۍ کې دغه عنصري کردار قدرې په بېل انداز کې مخې ته راځي. هسې خو شاعري ټوله په ټوله د ماضي بازیاب او د حال د زمانې نه د خپلې خوښې مطابق د رانیولو یو تحت الشعوري یا شاید لاشعوري عمل دی. خصوصا بیا کله چې موږ د یادونو په حواله شاعرۍ کې کم د مخامخ واضحه درز غوبل وینو، نو د دې درز غوبل شاته نفسیاتي سبب د وخت د تېرېدو د جبر غیر شعوري احساس دی. د وخت تېرېدو اصلا د بني آدم د مرګ ته د نږدې کېدو دواړه اخیزه عمل دی. نو موږ ځکه تخلیق کې خصوصا بیا د یاداورۍ دغه عمل د جبلت مرګ په ترڅ د شاعر غیر شعوري مزاحمت دی چې د جبلت ژوند په توانایي ورته د دوام ورکولو هڅه کوي. زه دا هم قیاس لرم چې د مشرقي شعري صنف د غزل د محبوب دغه عجیبه روایتي کردار هم در اصل د وخت خلوخال لري چې د شاعر د وس لاندې نه راځي. یا به دا ووایو چې د غزل د معشوق د تصویر خلوخال د وخت غوندې نامعلومه دي. اگر که ځینو ځایونو کې د وصال په صورت شاعر د دغه وخت نه د ابدیت څو لمحې وتروړي هم، خو د دې بالمقابل د فنا توره بېتله کنده ډان بوټملس موډ هغه د خپل لاشعور نه نشي ویستی. او هم دغه وجه چې د وخت او د معشوق خلوخال یو بل سره خلط ملت شي. د شیرین یوسفزي غزل کې د یاد اورۍ پس پرده جبلت مرګ د روایتي شاعرۍ نه دومره قدرېدل ښکاري چې د انفرادیت په ځای د اجتماعیت او د سماجي شعور مفعول وګرځي. هر څوک دغه عمل هم محض د کیموفلاژ یا د نفسیاتي اصطلاح کې د تبدل عمل دی. خو په موږ د شاعر دا خوبي ښکاره کوي چې هغه د پښتون قام د ماضي په بازیاب کې د خپل ذات د دایرې نه څنګه بهر راوځي. او د عباسي یوسفزي د دې ښکلي شعر برعکس عمل ښایي چې سړی پکې د ذات د دایرې نه وتی نشي. د ګل غوندې پابنده په ګملو کې زندګي ده، سړی پکې د ذات د دایرو نه وتی نشي. د ګل غوندې پابنده په ګملو کې زندګي ده. زما د دې خبرې ثبوت د شیرین یوسفزي له دغه دوو اشعارو نه په ښه توګه کېدی شي چې لومړی شعر دی: هغه لتا چې بوږنېدل وختونه بس د اوس هغه ورځ شپې نه راځي. او دویم شعر دی: لکه خوی مې د ماضي ځان کې پیدا کړو چې مې داسې خپلېولې زمانې کړې. او یو ځای کې خو د ژوند د تاودو سړو یعنې تغیر او بدلون په حواله د هغه سماجي شعور د هغه د قلم نه داسې زماني شعر هم راوباسي چې ګڼه چې عشق به هیڅ کړی وي هیڅ څوک چې د ژوند تاوده ساړه نه ګوري. دې شعر نه
چې یو لومړی کومه